بیا به بل شي په نامه د پلان حساب ګرځي، په 2 لاسه به ولاړ شي، ولې ته ځې په دریاب ګرځې. د حق ملګري نسته، د باطل دا په زرو دي مالېدلي، سوداګر د ایمانو دي راوړي، بکسونه د پیسو دي. جنت ګلي ګلزار دی خریدار نه لري، دوزخ چې په نوټو دی څه وار نه لري. د دنیا 15 شپې دي، نشې او تماشې دي، خلک څه موتې پیسې خوري، چاپلوس او لمنځونه څوک روژې خوري. هر سړی د خپل اختیار دی، که مزدور دی که تجار دی، سپین کالي وجود مردار دی. و دنیا ته توجه ده په یوه سوچ د لمنې مرکو، د موډونه د انګریزو زمانه د شنو پیسو ده. ډېرې افغانۍ شوې خلکو بیا میندلی ټرم دی، وایي 500 ګیر ترخه دي پر اتیا میم دی، نغمه و میرعالم دی. په خپل اسراف کباب دی، وایي دغه زموږ رواج دی. په هر کلي کې خیاطه یا ډاکټر دی، 500 بخۍ دی راوتلی، یو کلر دی د ښځو که د نر دی. شوداره زمانه سوه، خلک سترګې پر اسمانه شي، ګوټونه جرمني اخي و دالته پیرانانه شي. لاندې د سیلي کوي، کلایو به د خان وایي، خالي ډوي په ځان وایي، په خره د آس میدان وایي. خیالمنه زمانه سوه، که د خوا دي که د خان دي، نجونې لیونۍ سوې الماریو په لنګان دي، کوټه یې ځل و بل ده چې هره جته راوي، شاپېرۍ د باغېرم ده. پر اوړو یې مالګه ډېره یې ور اچي، یوه کور ته د خواش مرګ اختر دی، یوه مزور ته ګی سوې ګی اومه یې دا له غړي بېلارۍ کوي، اوله ما یې کرو غواړي پېشنه مامزۍ کوي، یوه بېشته دا بازۍ کوي. د غرو ښکارونه ورک سو، د باغو ولې ګیزکې منصف یې چکه سوه، یا ورکې بل روضه چې صایب دی، خدای بخښلی دی، پر هره خوا یې نوم د که سییل دی که کتب دی. توبه د کومې خوا ده، د نامه دپاره ولاړ شي، تر هغه توره به لاړ شي، د 100 روپو غل بیا په 20 غاړه نه باسي. مخلوق سیم په عذاب شي، د غلو مشر اجصاب شي، که هر څو ناروا دی جنتون د په شا دی. مخته د بل په حق دی، و اجصا مبارک دی، و ارام تګګر دی، نه مې لوړ کور یې ډګر دی. د ایمان سوداګري سو دنیایي کار برابر دی، پر مخ رو د ندي د کمې لار کمې ګودر دی، چې خر کابې له بوځي هغه خر دی.